په سلامونه او نیکو هیلو ولمانځم. هیله ولرم چې ټول ښه اوسئ. دا هم ابوبکر دی د کونړ ولایت د پیج درې د دانګام د کلي اوسېدونکی چې فعلا په جلال آباد کې اوسېږي. ابوبکر د وینې سرطان لري. تکلیف یې د وینې سرطان دی چې باید وخت په وخت وینه بدله کړي او داسې نور تداوۍ ته هم ضرورت لري. د ابوبکر د پلار وینا داسې ده چې هغه یوازې کولی شي چې خپل ماشومان په خېټه باڼه وساتي. د ابوبکر ډېر اعلانات په فیسبوک کې خپاره شوي وو چې ما ته بعضو ملګرو راولېږل. ما نن ابوبکر پیدا کړ او راغلم د ابوبکر د خوا ته. ما هم ورته د ملګرو مرسته راوړې ده. دا به ورته زه اوس ابوبکر دا وشماره، دا ونیسه وشماره څو دانې دي؟ پنځه زره. دا 5,000 افغانۍ به ته د خیره پلارجان ته د ورکړې، دا پې ستا علاج وکړي. موږ به وګورو که په راتلونکي کې بیا هم تا سره موږ مرسته کولی شو، موږ به مرسته وکړو. زه د ټولو هېوادوالو نه غوښتنه دا کومه چې ابوبکر زموږ د خدای دې روغ جوړ کړي، خدای دې دغه ګلالی وجود ورته 100 کاله 1000 کاله ژوندی لري. زموږ کوشش به هم دی چې وشو کولی دغې ته د تداوۍ لپاره منظم پلان جوړ کړو. نو ستاسې مرستو ته ډېره اړتیا ده. نه روغ جوړ کېږي، روغ جوړ کېږي. روغ جوړ کېږي، هېڅ مشکل نشته. روغ جوړ انشاءالله روغ جوړ به شي. ځه لاړ شه، ځه ابوبکر، ښه وخت ولرئ. خدای په امان. ښه تاسې دغه چغې واورېدې چې مړ کېږه به مړ کېږه به. مجبور چې ما خبرې بندې کړې، ځکه که د هغې مخکې زه هر څه وایم نو هغه ګان احساس کوي. راځئ چې سره یو ځای شو تر څو وشو کولی دغسې بېوسو هېوادوالو لاس ونیسو، هغه کم غم چې دی دغه غم پرې راکم کړو. تاسو ته ښه وخت غواړم، خوشحاله شئ. خدای په ور